द मुस्लिम शरीफ यो लो रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिशपावा ज द उम्मे हानिये रजी अल्लाह ताला अन्हा कोर की प्रोत द दे कोर प मक्का मुअज़्ज़मा के उस ची चरता बाबू सऊद दे चरता च द मक्की काजी नास दे मकाम के दागे कोर सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दल तशपवा और जिब्रील राग वरसरा बोराक कता सो ख्यालु कई यो खुद खल्को ख्याली तस्वीर जोड़ करे दा अस पे गोंदे बदने वाला जोड़ करे और सरे वाला दा खजे जोड़ करे सरदार कौनैन फरमाई चे बोराक यो दास शेव चे द खचर न लग वड़ू के और द खर न लग घाट दास यो शेव चे आगा जमा द स्वरलाए द पारा जिब्रील अमीन रावस्ते दागर रफ्तार बा दास ऊंच यो यो कदम बे दास प्रे वतुल का दीजे ने संग पर नजर इंतहा दा आसमान खकारी यो कदम बदास स जमाना मख के खल्क तदा इश्तिबा वचे यो कदम संग चलो शो दा ग्रान कार देव कहना जी उस कद दे खल्क दिमाग दा न मनी चिद लंदन ना अमरीके ता द स्वरलसो घंटो लार दा उस यो जहाज फ्रांस इजाद करे दे अगद लंदन ना अमरीके ता द स्वरलसो घंटो लार पे यवनी में घंटा की हुई और सल कसप के स्वारी न द फ्रांस जोड़ करे जहाज खोदे स्वर लजरा मिला पे यो घंटा की हुई और द आसमान जोड़ करे जहाज दे स्वर लस करोड़ मील दस्तर गो परब के न वही उसका दाम अकली चे फर्ज कर चा अकल के नाराजी नो पाकिस्तान के ढेर सरू नदा सीधी चागा पूरे सर द खर तड़ ली लांद तने द बनी आदमी और पांच सर चे दे दा और पूरे द खर तड़ ली उस खर सर द मात से कार दे चे खर सर बखबरी खर सर द खबरो इलाजम माता कुरान खोदले माते खोदले वैजा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा अल्लाह चे खरदर सरा प बादशी नु सलाम वर्ता कवा जान ते खलासा नु कुरान करीम उड़ान देना सब दिबाब कई चे सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम पाक दे गज़ात चाचे पुष्पके खपल हबीब बैतुल मुक़द्दस तब अजीजान उष्पदा जिब्रील रागे और दे रावीख चे दे रावीख कनो बोयत लो दाबे जमजम कुईता अलते पे आओ दसो ब्या वाला शक सदरों को शक सदर दी तो वही जिद सीने ऑपरेशन वालाओं को पसीना के दनना जिद बशरी तबियत साशियाऊ अगैती हुई इस तक ब्या वाला सीना होगन दाहुम दे सरुनु पर अकल के नरात लगा दे मुर्दार हुए चे
الته اپریشن شو الته بیا اسمان ته څنګه بوت دا ګران کار دی که خیال وکړي په فلپین کې یو ښځه ده چې هغه په دې ګوته وي اپریشن کوي نو د فلپین په عیسایانو خو د ایمان شته چې په ګوته اپریشن کوي او په جبرائیل علیه السلام د ایمان نشته چې د رسول الله اپریشن یې په ګوته کړی تاسو خیال ده د فلپین عیسائی ښځه خو په ګوته اپریشن تا په ایمان راوړی دی او د جبرائیل اپریشن د پیغمبر په ګوته په دې د ایمان نشته دې ته سوچ کوئ دې ته فکر کوئ اوس هر شی داسې خارج ته راغلی دی چې لږ هم سړي کې عقل وي نو هغه چرې د هغې انکار نشي عزیزانو سردار کونین باندې اودس وکړو او راوستو په بورا کې سور چې سورې کو نو دا شپه ده اسرا بعبده لیلا علماء لیکي چې لیلا ټوله شپه روانو مزلې کولو ځکه چې الله وی دا کار د ده بوتلل د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته په شپه کې شي نو لیل لفظ چې دی دا ټولې شپې ته شامل دې نه دا معلومیږي چې ټوله شپه یې مزل کولو روان علما وایي چې نه لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل دی تنوین دا د پاره د تقلیل دی تقلیل څه معنا تقلیل دا معنا چې دا اسراء چې شوی وه دا په شپه کې وه خو لیلن د شپې په یو پړک کې دا لیلن کې تنوین وایي د دوه زورونو یا دوه پیخونو وغیره دا تنوین د تقلیل د شپې د سترګو په رب کې اوس چې بیت المقدس ته د ورسېد په دغه مقام کې حضور صلی الله علیه وسلم دو رکعاته منځو بهر تقدیر عرض داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تحیت المسجد او په دغه وخت کې بیا د بیت المقدس نه د اسمان ته ځي معراج ته که تاسو خیال وکړئ معراج ځکه وایي عروج په عربي ژبه کې پورته ختو ته وایي نو معراج ته هم ځکه معراج وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې پورته ختو علماء وایي چې د سترګو د رب خبره وه آسمان ته چې رسي عزیزانو اسمان ته 3 کروڑ میله مزل 3 کروڑ میله دا سپوږمۍ 2,15,000 میله د ځمکې نه اوچته ده دا سپوږمۍ دا ستوري د اسمان لاندې مثل القنادیل لکه دا بجلی چې د چت لاندې راځوړند دی دغه ستوري بیا د اسمان لاندې داسې راځوړند فایده یې څه شوه فایده قرآن په خپله ویلی ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح الله وی د
دنیا اسمان چې ده ما خسته کړی ده پستورو دا زینت د اسمان. وجعلناها رجوما للشیاطین، او بیا مې دا د اور لمبې د شیطانانو د پاره ګرځولې دي چې اسمان ته شیطان لار شي دا ستوره ورته د اور لمبه شي او پیولي آسمان د دنیا ته چرسی او دروازه ټکي دربان د اسمان आवाज کوي چې سوچ جبريل علیہ السلام ورته وی انا جبريل ومن معك در سره سوچ دی ومعي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ملائکه دروازه لري کوي او په قطار ملائکه دائیں بائیں داول اسمان نه تر دویم اسمان پورې ولاړی استقبال کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا الفاظ وی چې مرحبا مرحبا بنبی صالح. دلته یو نکته اوري نور بیان به بیا مخکې جمعې ته عرض کوم. علما لیکي چې آسمانونو ته تک د پیغمبر غرض خو خدای سره ملاقات، نو دا ملاقات خو په ځمکه هم کېږي، نو دا دومره لوی سفر په کیسه ضرورت. فرمایي چې دلته تکلیف غرض نو، دلته راز داو چې د اسمانونو کې عربها او کربها او قدمها بلکی چې د کله نه پیدا دي ایسمکی ته نه دي راځي. الله ته التجا وکړه چې یا الله په دې لوح محفوظ چې مونږ ګورو نو لا اله الا الله دا خدای خدایا دا محمد رسول الله ور سره چې کوم دی خدایا دا خو یا مونږ ور پرېږده چې لاندې وګورو او یا لږ پاس راوله چې مونږ یې وګورو. نو الله پاک دا ملائکو درخواست منظور کا او رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمانونو ته بوتلو چې دا ملائکین د په دیدار مشرف. اوس سردار کونین څنګه و نو دا تپوس خو بچا نه کوي، ایک چا نه نشي کوي. د څومره حسینو او د کومو کمالاتو مالکو نو دا تپوس دو بزرگانو نه شوی دی او هغې ولا دا جواب ورکړی. یو خدا چې حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری آنچه خوبان همدارند تو تنها داری. یا رسول اللہ دی یوسف خو خالد مخستواله او د موسی علیہ السلام پلاس کی کمال چترخ کے بے منلو پرکار بے کولو آنچه خوبان همدارند تو تنها داری. پټولو معشوقو کې چې څومره خاصیتونه دي یا رسول الله خاصیت یې واضح بل بزرگ نه د پیغمبر د حسن تپوس شو هغه دا تپوس ما نه مکوي دا تپوس جبرائیل نه وکي. جبرائیل نه وی جبرائیل یو ورځ رسول الله ته کتل او ورته وی چې آفاقها گردید ام آفاقها گردید ام مہر بتان ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری. یا رسول اللہ د دنیا محبوبان او معشوقے میں اوکتے لیکن تپکلا سبل شے بیا دا تپوس د بی بی عائشہ نہ ہو گئی
द स्वर्लसम स्पोगमय दो सरदारी कौनैन पकड़ के प्रोते बीबी आयशा फरमाई वल्लाहिल अज़ीम मां बकल स्पोगमय तकत कलब में चेहरा अनवर द जनाब रसूलुल्लाह तकत चिद चेहरे तब में उकत स्पोगमय बरात तफकारे गला बादशाह नो आगा दरखास्त अल्लाह द मलैको मंजूर कर और दत दावत वर्को च आसमानों करार दगा ज़ैना ब्या पोरता यौ बल स्वरली रागले वाले अग स्वरलय था जीना वाई उलमाए मुहक्किकीन लिखी चे खुदाए बपदी पुई भी चे दगा जीना चे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द बैतुल मुक़द्दस ना पेशोर आसमानों ततले चे दा जीनत से शेर बाज उलमा मुताखिरीन वाई ची जीना दासी और स्वरली वा लकदी वक्त के तासो पदे शल शल या देर्श देर्श मंजलुनों के दा लिफ्टुना उगोरे बाकी तो जीने असली हकीकत सो हाफिज इब्न कसीर लिखली दीचे आसमानों तक चे दे आप जीना के शवे दे ओ जीनत से शेओ पदे खुदाए पोए दे चिदा संगा स्वरली वा अजीजानु ब्या यौ शपवा पुष्पा की ब्या दस्तरगो द रब खबर आवा नो दस्तरगो पर रब के दासमान अव्वल दरवाजे था सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलासदा दरवाजा लरे श्वाट मलाइके टोले पर इस्तकबाल के वलाड़ी दी अवल आसमान पार शो द्वेम आसमान सरबियादा चलो अजीजानो अर्ज दाओ चिदा अकल के नरातलल चे पैगंबर पदे जिसमें अनसरी जीनाबाद स्वरेदल अव आसमानों ततलल दा गुफ्ते चाओ आसमान खुदाए जीनर आले गले चावा खुदाए यो सही माता हुआ कॉलेजी अलग माते मौलाना साहब तो जेवे दा बोराक या दा जीना दा जाज हो नो दे जाज पायलट सो जाज खुबे पायलट है चली माई पायलट ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आसमानों तचितलो जन्नत ते अवल बोल तेरा जुम्मा मादल तो खबर अपने हुआ कि जहन्नम ते बोते और पदा सैर के जिब्रील वर सराओ जन्नत ते बोते दा जन्नत ते हो गोरा उलमा लिखी चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा खबरें खुपज़म कौम के देश में नो अल्लाह आसमानों नो तवले बोतला दुमरा लोई तकलीफे वाला वाला नो दागी जवाबू न डेर यव जवाब दाम चेदा अल्लाह मनशा दावा
چې زه تا ته په جنتونو کې چې کوم نعمتونه ما ستا امت له جوړ کړي او ستا د امت سره مې بیع او شراء کړې ده. بیع شراء ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. اے پیغمبر ستا د امت سره ما خرید و فروخت کړې ده. ستا د امتیانو ځان او مال ما غسته دی او داغي په بدل کې می جنت ورکړ. نو اے پیغمبر راشه ستا د امتیانو ځان او مال چې ما غسته دی او په بدل کې می کوم جنت ولا ورکړې دی نو وی ګوره خوخه کچ امت له دی خوخم دی وکړه. تاسو خیر نه نو اصل منشا د معراج پتلو کې د پروردگار عالم داوا چې دا جنتونه وګوره چې کوم انتظامات ستا د امت لپاره شوي دي چې دا د حکم دی وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته چننوت فرمایي چې ما ولیدل چې د جنت یو کمره دا د ملغلره ملغلره به تاسو لیدلی یا نه وړې وړې نی لګي غټي د جنت ملغلره هغه دومره لوی چې دا غي دننه د کمرې یو کمره به د یو ملغلره نه جوړه او دا هغه کمرې پلنواله بش پېته نیلې د یوې ملغلره کمره او دا غي پلنواله چې ده هغه بش پېته نیلې او چتواله پرېدا چا بچو دا به یو کمره. بیا د دالانونو سپنی چې دي دا به د یاقوت او د زبرجدو. عزیزانو داغه اغا سیمت چکم آگے کے لگی گری علماء لکی چے آغا بدا سے سیمت او خاورمی چه آگے کے لگی گری چه ستا زندگی پکی با بس ذکر چاگے نرستو خم مرگ بیاشتا نا کنا چه تب پکی نو آغا دیوال کی سیمٹ او پلستری چکمی دی آگے نا با دمشق و دا عبر و خوشبویاں جرائے دا بنی چنن خوشبوئی لگاو سبای بوئی لارو یا سپرے مرے پزانو کا او سبای او سپرے راوتی دی صحبہ 1500 روپے 400 روپے یو سپرے دا. نو عزیزانو زمان عرض داو عزیزانو کتاسو خیالو کئی نو دا دور چیو ډیر سخت دور دا ابو جہل لویا سرداری و پا مکہ کی دا لوی سردارو دا لوی سنادید دا قریشو چیو دا جوندیو پا دا زمانہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا توحید آواز کرے کتا سو خیالو کئی دا توحید چغی منگا اموہو او دام وایو چی منگا حق دین یو یا حق پرست یو یا حق وایو او کدا دور تاسو لغن دے مطالعہ کر چیو ظلمے دے مور نشتا پلار نشتا رور نشتا خور نشتا کل ہم عزیزان تربوران قوم قبیلہ دا ټول په یو طرف دی او یو مذہب دی او دا هغه مذہب دی چې
د یو سړی په کوټه کې شپېته بوتان پراته دي